بعض موږ هغه مسافر ورنه چې هغه خارج کې دي او پر هغوی باندې قرباني واجب شوی دی، الحمدلله مال او دولت دغونې خدای ورکړی دی، هغه غواړي چې په خپل وطن کې قرباني وکړي. نو په دې کې د دوو شانو لحاظ ساتل ضروري دي، دا یاد وساتئ. د دوو شانو لحاظ یو دا دی چې کله ستا قرباني حلالیږي هلته به ستا هم اختر وي، تا به هم د عیدګاه لمونځ کړی. داسې نه وي چې ستا اختر لا سهار دی اوس ماښام دی بیا ستا قرباني حلال کړی دی، دا نه صحیح کېږي. هغه که یوه ورځ پر کو که نیمه ورځ پر کو دی به تا ته انتظار کوي. مطلب دا دلته اوس مطلب د سهار 8 بجې دي، عیدګاه یې وسولې، قرباني حلالیږي، خو تا دلته قرباني استولې ده، ستا چې په کم ملک کې ته به کم ملک کې اوسېږي هلته تر اوسه پورې ورځ نه ده راغلی، د اختر ورځ نه ده شروع شوې، سهار نه دی سوی، ماښام دی. دا خلک به انتظار کوي تر هغه ساعته پې نه حلالوي تر څو چې ستا په ملک کې سهار سوی نه وي، اختر سوی نه وي او تا د عیدګاه لمونځ نه یې کړی. دا مسله واورئ. بس کسان په دې کې ډېر بې احتیاطي کوي. یا بعض اوقات داسې وي چې تا کوم ملک ته قرباني استولی ده، یوه ورځ مخکې هلته اختر دی، دلته اختر نشته، هلته اختر دی، دی په خپل اختر ستا قرباني وکړه، دا قرباني نه رسېږي. د قرباني دپاره شرط دا دی چې د موکل چې ته یې وکیل ټاکلی د چا قرباني ده هغه به په هغه ځای کې چې اوسېږي هغه به هلته اختر لري. په اختر وخت به پر ده باندې داخل سوی وي، ورځ د اختر به پر راغلی وي، که نو بیا به انتظار ورته کوي. د شي کې ډېر لحاظ وکړي. دویمه مسله ده، دویمه مسله په دې کې بیا دا ده چې کم څوک ته وکیل ټاکې هغه ته به وکالت ورکوي چې ته زما د طرفه وکیل وې ورسره راینسه او بیا زما په نامه متعینه که بیا یې حلاله کړه. بعض اوقات موږ په دې کې ډېر سهوه سوي یو، په یوه کور کې یو ورور دی د 8 ورورو قرباني کوي، چلو صحیح دی، په یو پلا دې ګرده رانیول مشکل نه لري، لیکن چې کله یې حلالوي هغه ورور یا هغه مور یا خور د هر چا ده چې هغه به ولاړي. که ولاړه نه وي صراحت به تا ته وایي چې زما وکیل ته یې ورور حلال یې کړه، دغه زما پسه دی، پسه به یې هم متانه دا به هم کوي. داسې نه چې ایسې حلالوي ایسې حلالوي ایسې حلالوي، دا نه معلوم چې دا د چا دی. د یوه دا هم بیا نه صحیح کېږي، دا مسله واورئ. د یوه دا بیا نه صحیح کېږي، بلکې داسې به کوي چې د هر یوه نوم به اخلي، د هر یوه وکالت به صراحت کوي، د هر یوه حیوان به متعین کوي. دغه رقم تا چې په خارج کې تا چې په کم علاقه کې ته پسه حلالوي، قریبانو کې یا په خپل کورنۍ کې، هلته به اول د سره تعیین کوي، هم به د قرباني تعیین کوي او هم به ستا هغه کسان په وکالت باندې ستا نوم اخلي چې الله دا د پلانکي په وکالت باندې بسم الله الله اکبر. دا دوه شان یاد وساتئ. بس که زموږ په وخت کې داسې موږ په کورو کې موږ د احترام دومره خیال ساتو چې هغه فرض واجب راڅخه خراب شي. مشورور قدرداني لري الحمدلله، پلار قدرداني لري ډېر ښه، لیکن دا واوره چې کله قرباني حلالیږي باید دا مشورور د هر ورور سره جلا جلا اختیار واخلي، وکالت واخلي او بیا د هغه دپاره متعین حیوان رانیسي. که ګرده پر یوه ځای رانیول د حلالېدو په وخت کې باید متعین کې معلوم کړي. دا ډېر مهم مسله ده، په دې باید تاسو ډېر توجه وکړئ، ځکه داسې نه خدای نه خاصه قرباني کوو او صحیح سوی نه دا بیا نور غټ زیان او تاوان.